کارونه کوي. د عدم تشدد د سرلاري فخري افغان باچا خان دیرشم تلین منځله د باچا خان د دیرشم تلین د منځلې په موخه له کوزي پښتونخوا هم ګڼ د پښتو ادب لیکوالانو د باچا خان لارویان ننګرهار ته راغلل چې افغان پلاوی هم د خراغلاس په موخه مخې ته ورغلی و. باچا خان د دیرشم د تلین په مناسبت سره یو خو دا ده چې د ټولي دنیا ته د باچا خان هغه فلسفه چې هغه کومه د عدم تشدد د نان وایلنس د امن فلسفه پیش کړې وه، نو هغه ټولې دنیا ته اوس ضرورت دی. اوس په هغې باندې په ټوله دنیا کې خبرې روانې دي. دا یو بین الاقوامي موقف دی عدم تشدد. نو باچا خان تلین او له دې سره د لر او بر ترمنځ د تړون لپاره دا یو ډیر بنیادی فورم دی او زموږ مخ هم دا ده چې موږ په دې فورم کې شامل سو او دا یو ګټه چې کومه د دې ځای څخه موږ وړو هغه موږ د لر پښتنو افغانانو سره بیا له دې ځای څخه یو څه شریک کړو. دوی د غرض د پښتون قوم او پښتو ادب د لیکوالانو په دې ډول راټولېدنه یو نیک پال بولي او پر وینای چې لر او بر پښتانه یو دی او هیڅوک یې بیلولی نشي. چې باچا خان د پښتون د یووالي مطلب د قومي وحدت لپاره د پښتون د یووالي لپاره دا یو ثبوت په توګه باندې چې دی نو په جلال آباد کې خښ دی. نو چې دی په جلال آباد کې خښ دی نو د ټول نه لوی ثبوت چې دی دا د قام د یووالي همدا دی چې باچا خان د جلال آباد په خاوره باندې خښ دی. پښتانه چې دي دا نه ډیورن لاین جدا کولی شي نه سم نورې دغه ځکه چې د پښتنو وحدت او یووالی چې دی دا یو قدرتي او منطقي عمل دی. په دې کې داسې دغه نو موږ په دې دغه راغلي چې د یو بل د ورورولي مضبوطه کړو. په دې ورورولۍ کې چې کوم دیوالونه راځي که هغه سیاسي دیوالونه دي که هغه جغرافیایي دیوالونه دي که هغه ټول دیوال چې موږ د یو بل سره کینو جرګه شو مرکه شو او زموږ په دې خاوره باندې چې د نړۍ خلکو کوم جنګونه امپوز کړي دي که هغه عربانو امپوز کړي دي که هغه پنجابانو امپوز کړي که هغه نور چا امپوز کړي چې د هغې د ختمولو دپاره په خپلو کې سره جرګه شو مرکه شو او د باچا خان بابا د سیاست د عدم تشدد په فلسفې لاندې د هغې د حل لټولو دپاره د یو بل سره کینو او یو لار ځان ته راوباسو. ټاکل شوی په ننګرهار کې د عدم تشدد د سرلاري فخر افغان باچا خان دیرشم تلین د یو لړ رسمي او علمي مراسمو په ترڅ کې په 3 ورځو کې چې د شنبې په ورځ پیلیږي ونمانځل شي.